أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وكره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مخکې آیت مبارکه کې د جنت ته د دخول په اعمالو کې وفرمایل چې جنت ته د داخلېدل لپاره مخکینو خلکو بأسا او ضرا یعنی سختی او تکلیفونه برداشت کړي دي. نو د بأسا مالی تاوان نقصان زیان ته ویل کېږي. نو د هغې تذکرې په یسألونک ماذا ينفقون په دې کې وکړله او والضرا چې دی په دې کې هغه بدني تکلیفونه د هغې بدني تکلیفونه برداشت کول دې ته ویلی کېږي. نو د بدني تکلیفونو برداشت کول عام طور په جهاد سره راځي. یعنی په جهاد کې عام طور بدني تکلیفونه پیښیږي. نو ورپسې آیت کې ګویا چې د ضرا مثال او محل بیانوي. فرمای کتب علیکم القتال فرض کړلی شوی دی په تاسو باندې جنگ وهو کره لکم او دا جنگ کول په تاسو باندې طبعي طور باندې بد لګي. نو د انسان طبیعت داسې دی چې د مرګ نه هر څوک هغه تېښته کوي. نو دغه وجې نه قتال په خلکو باندې طبعي طور باندې هغه بد لګي. نو فرمای وعسى ان تکرهوا شیئا او شاید چې تاسو یو شی بد ګڼئ وهو خیر لکم او هغه ستاسو دپاره غوره وي. لکه جهاد شولو چې دا د مسلمانانو دپاره یو بهترین هغه ذریعه ده، یو بهترین حکم دی چې تر څو پورې مسلمان د جهاد عمل ژوندی ساتي نو دی به د ذلت رسوای نه او د کافرانو د ظلم نه محفوظ وي. او کله چې د جهاد نه مخ واړو نو دی به هر ټیم په خطره کې په ده به کافران ظلم کوي او دی به چې نو هغه د ذلت زندگی تیری. نو فرمایي چې دا ستاسو دپاره ډېر غوره عمل دی. د دې فواید او فضایل خو ډېر بېسیاره دي، لیکن ګویا چې دا جهاد چې دی دا د مسلمانانو یو معاشي یو معیشت هم دی او دا جهاد د کافرانو دپاره هم یو لوی رحمت دی. کله چې مسلمانان جهاد کوي نو عام طور چې تر څونه جهادونه شوي دي نو په کم یو ملک کې به چې کله یو حکمران ظلم کولو په خپل رعیه باندې او ظاهره خبره ده چې په هغه وخت کې ټول حکومتونه چې وو هغه ټول باچایان ظالمانو. ځکه چې پوره قوم به چې څومره محنت کوو د هغو د محنت هغه سیله به صرف باچا ته میلاوېده چې د هغو په محنت باندې و باچا
عیاشي کوله او په مزو کې باقي ټول خلک به په تکلیف او په سختو. نو څومره جهادونه چې شي دي نو مسلمانانو څومره د کافرانو ملکونه اغستې دي په هغې کې عدل قایم کړی دی، انصاف یې قایم کړی دی او د خلکو بنیادي حقوق یې د هغو په درشل باندې هغو ته یې ښودي دي. او تاریخ ګواه دی چې هغه کافران به د مسلمانانو هغه حکومتونو ته دومره خوشحالېدل چې کم ملکونه به نو فتح شي هغو په دې انتظار چې کله به د مسلمانانو فوجونه راځي او دا ملک به زمونږه واخلي او مونږ به دې عذاب نه او د دې ظلم نه خلاص کړي. نو دا د کافرانو دپاره هم خیر او رحمت و. بله دا ده چې په دې سر د اسلام هغه سربلندي راځي او اسلام چې کله هغه بلند او بالای او کفر چې دی دا ذلیل او رسوای نو خلکو ته د ایمان قبلولو موقع فراهم کیږي. نو کافران چې دي زیاتو کافرانو ته بیا عام طور خلکو مزاج دی چې چړتی وي سورج کو پوجنا، نو دای د وجې نه زیات خلک مسلمانان شي. او دغه کافر چې دا یو کلمه د وی لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کلمې ویلو باندې دا نه ختمېدونکې زندگی چې کم د مرګ نه پس را روانه ده دا جوړیږي. نو ګویا چې دا قتال چې دی دا د کافر دپاره هم رحمت دی چې دته د الله تعالی دین ورسي او د ایمان قبول کی او نه ختمېدونکې زندگی د په راحت شي. نو دا د کافر دپاره هم غوره دی. نو ځکه وفرمیل چې تاسو به یو شی بد ګڼئ حالانکې دا به ستاسو دپاره ډېر غوره وي. ځکه که یو مومن هغه جهاد له لاړلو او دی په جهاد کې شهید شو یعنی نو دی به هله شهید کېږي چې کله د ټیم پوره نو که ټیم پوره او شهید شو نو دا خو دا لویه مرتبه چې د بیا مونده چې دا مرتبه د په عمل به یا موندلی شو یا به نه شو موندی. او که چېرې د وخت نه راغلی نو غازي شو مال غنیمت دته میلاو شو. دغه وجه چې صحابه کرام په ابتدایي دور کې هغوی دومره بد حالت چې په د ولږې د وجې نه به یې په خېټه پورې کاڼي تړلي وو، لیکن کله چې هغه جهاد بیا په عمل کې راغی او جهادونه شروع شو نو بیا صحابه کرام دومره مالدار شوي چې د وینځو غلامانو څه کمی نه جیدادونه یعنی په ډېر لوی حساب سره د هغو ته جیدادونه میلاو شو. یعنی کمې علاقې چې واغستلی شي هغه په مجاهدینو کې بیا تقسیم شي. نو ظاهره ده چې څومره غټه علاقه واغستی شي چې دومره غټ جیداد سړي ته میلاویږي. نو جیدادونه مال وینځې غلامان د دې یو فراواني په صحابو کې هغه راغله. نو دا ګویا چې موږ عرض وکړلو چې د مسلمان دپاره هم خیر دی او د کافر دپاره هم خیر دی. ځکه یې وفرمیل چې تاسو ته بد لګي الان کې دا ستاسو دپاره غوره دی. وعسى ان تحبوا شیئا او شاید چې تاسو به یو شی خوښوئ وهو شر لکم او هغه به ستاسو دپاره ډېر بد وي. او د یو شي د ښه کېدلو د بد کېدلو پته خو هغه چاته لګي کم کس ته چې د غیب علم وي. یعنې ما یو شی واغستو نو که دغه شی زما دپاره هغه پیدمن ثابت شو چې دا خیر شو او که زما دپاره د شر ثابت شو چې دا شر شو نو د دې پته خو به هغه چاته لګي چاته چې د غیب علم وي. نو انسان ته خو چونکې د غیب علم شته دی نه نو ده ته دا پته نه لګي زما د خیر په څه کې دی او زما شر په څه کې دی.
نو ځکه الله تعالی وفرمیل چې شاید تاسو به یو شی خوښوئ چې دا ډیر ښه شی دی، حالانکه پای کې به ستاسو دپاره ډیر شري. والله یعلم وانتم لا تعلمون. او الله تعالی پوهیږي تاسو نه پوهیږئ، ستاسو سره د غیب علم نشته دی، نو تاسو د یو شي د انجام نه خبر. د هر شي انجام الله تعالی ته معلوم دی. کتب علیکم القتال، فرض کړلی شی دی په تاسو باندې جنگ، وهو کرہ لکم، او دا بد لګي په تاسو باندې، وعسى ان تکرهوا، او شاید چې تاسو نه خوښوئ شیئا یو شي لره، وهو خیر لکم، او دا غوره ستاسو دپاره، وعسى ان تحبوا، او شاید چې تاسو خوښوئ شیئا یو شي لره، وهو شر لکم، او دا ستاسو دپاره بدي. والله یعلم، الله تعالی پوهیږي، وانتم لا تعلمون، او تاسو نه پوهیږئ.